کې احترامات په دې هیله چې روغ او صحتمند به اوسئ. دوستانو تاسو ته نن د امتحان طریقه ښیم چې زموږ دانش آنلاین د زده کړو مرکز تاسو څخه څنګه امتحان اخلي دغه طریقه درته ښیم. هغه د یو لینک له لارې کېږي. راځو هغه لینک ته. هلته په وټساپ کې تاسو سره لیکل شوی وي لکه ماته اوس دلته راغلی د لینک. په دغه لینک به موږ اوس کلیک کوو. یو څه انتظار به ورته کوم تر څو دغه لینک خلاص شي. دې لینک کې به تاسو نوم خپل ورکوئ او نمبر هغه انتخابي ده که ورکوم او که نه ورکوم خو نوم ضرور د نوم باید ورکړل شي. ګوره دا اوس راغی سټارټ باندې به کلیک وکړئ. ګوره نیم او نمبر غواړي. نیم مثال زه ورکوم چې هلال احمد. نمبر ورکوم مثال چې 0 22 451 29 9 صحیح شو. دا مې نمبر ده او سټارټ کویز به ووهئ. ګوره کویز شروع شو. دې کې ګوره خپل وخت ده. ګوره یو اوس ما 2 منټه وخت ورکړی دلته دغسې ځای کې تاسو ښئ. ګوره دې کې چار جوابه څونه تشریحي ټول مې در راوستي. مثال کتاب ته څه وایي؟ ګوره اول جز پین وایي، بوک وایي، پنسل وایي، رولر وایي. اوس زه بوک باندې ګوره داسې ټک مارک به وکړئ بس یو کلیک به وکړئ نور حل شو. دا ستاسو سوال. دویم سوال وټ از ډفرنټ بټوین پین اینډ بوک. دلته به خپل تشریحات ولیکئ چې هر څه تاسو یې لیکم. مثال یو څه شی ولیکئ داسې تاسو خپل چې کوم سوال ځواب همغه به لیکئ. او همداسې دریم سوال ګوره دا چار جوابه دي. د اولني ته چار جوابه وایي، د دویمني ته دې ته شارټ انسر وایي. دې کې 100 حروفو نه زیات حروف نه ځایږي. په دې خاطر دا باید تاسو ته شارټ جوړ شي چې موږ به هغه تاسو ته داسې سوال جوړو چې ځواب یې لنډ وي. او بل لانګ انسر ده لکه دلته وګورئ دلته 1000 تورو پورې ځایږي. ما تاسو لیکلي چې د افغانستان په اړه ټاپک ولیکئ نو 1000 تورو پورې څونه چې تاسو غواړئ لیکلی شئ. اوس مثال لیکم چې افغانستان is an Islamic country. ګوره دغه زموږ اوس ټاپک د فرض مثال تاسو به تاسو ټول معلومات ورکوئ. کله چې تاسو دا ټول معلومات څونه پوره شو او وخت پاتې و نو په سبمیټ باندې به کلیک وکئ. ګوره دا اوس سبمیټ کېږي او تاسو ګوره سبمیټ شو دا. نو بیا تاسو ټول معلومات موږ ته راځي سوالونه چې سره کوم حل کړي وي موږ ستاسو غلطیانې او صحیح ځوابونه په نښه کوو. د همدې لپاره تاسو ته نمرې درکوو. مننه چې له موږ سره ویلئ. دغه زموږ د امتحان طریقه ده. مننه.